تقدیر څه ته ویلی کېږي؟ نن سبا زمونږ د ینګ جنریشن اولنۍ خبره دا وي ویره که څه ښه کوو او که بد کوو نو دا خو د مخکې نه زمونږ په تقدیر کې لیکلی شوي دي، زمونږ په دې کې څه اختیار نشته. نو نن په اسان الفاظو کې دا تقدیر ډیفاین کوو. د دې تعارف تقدیر ویلی کېږي څه ته؟ نو ګوره دوه خبرې دي. یو دا چې څه کېږي نو دا د مخکې نه توی شوي دي. یو دا خبره ده چې دا کوم څه کېدل نو د دې علم د مخکې نه د الله جل شانه سره موجود و. نو تقدیر د دې خبرې نوم دی چې پر روان وخت کې کوم څه کېدل د مخلوق سره نو د دې علم د مخکې نه الله جل شانه سره هغه موجود و. دا هر څه په علم ازلی د باری تعالی کې موجود و. نو تقدیر داسې نه دی چې د مخکې نه کوم څه توی شوي دي اوس په خامخا انسان هغه کوي. نه، دی انسان چې خامخا په خپل اختیار سره کوم څه کول نو د دې علم د مخکې نه د الله تعالی سره موجود و. په یو آسان مثال سره ګوره دا موسمیات والدي دی وی نن سبا ته به شین وي، بله ورځ ته به باران وي. نو د دې سره د را روان وخت هغه علم ظني موجود وي. و سبا ته باران وشي نو دا سبا ته باران کېدل دا باران د دې وجې نه دی شوی چې موسمیاتو والا ته د مخکې نه علم و. نه، دا باران د دې موسمیاتو والا په اعتبار سره په خپل اختیار سره وشو، اگر چې د الله جل شانه وکړي، خو د موسمیاتو والا ته د مخکې نه علم و. نو په دې سره دا باران مجبور نه ګرځي چې یره باران به خامخا کېږي ځکه موسمیاتو والا د مخکې نه څه کړې ده، توی کړې ده. نو دغه شانته کې تقدیر دی چې دا هر څه د الله تعالی سره د مخکې نه دې علم و چې دا کم څه کېدونکي دي. نو بس دغه هغه لیکلی شوي دی او دغې ته په اسان الفاظو کې تقدیر ویلی شي.